سلام مینه او درنښت مې ومنئ د سیسینیم مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادلسادات یم او تاسې د ټیک ځینې یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېرو درسونو کې موږ تاسې د سیسینې په اساساتو یا فانډامنټل باندې غږېدلي وو، هغه مو پای ته رسېدلی او خو نن موږ تاسې یو نوي پړاو ته داخلېږو. دا یو داسې پړاو ته موږ داخلېږو چې په دغې پړاو کې به تاسې موږ سره په درس کې هېڅ ستړي او خسته نه شئ. نو ډېر مهم پړاو دی چې هغه سیسینې سویچینګ دی. ډېره خوندورې موضوعات دي. په سویچینګ کې موږ تاسې په لومړي یعنې نننۍ ویډیو کې انټروډکشن ټو سویچینګ او همداراز ویلانس باندې غږېږو، ډي ټي پي ان وي ټي پي باندې غږېږو، ایس ټي پي، پورت پیسټ، بي پي ډي یو ګارډ ان بي پي ډي یو فلټر، روټ ګارډ، لوپ ګارډ، رپیډ ایس ټي پي او همداراز ایتر چینل او په پای کې موږ تاسې په سبنیټینګ باندې وغږېږو چې سبنیټینګ څه شی دی او د دې اړوند اټریبیوټ څه شی دي. صحیح ده. خو نن موږ تاسې په څه شي باندې غږېږو؟ نن موږ تاسې انټروډکشن ټو سویچینګ باندې غږېږو. نو راځئ را سره پاتې شئ چې په سویچینګ موږ تاسې د سویچینګ په انټروډکشن کې څه شی لولو. دا چې سویچینګ له سویچ څخه بحث کوي. نو راځو لومړی د هب او سویچ څخه شروع کوو. هب از سویچ او هب او سویچ، نو د دې په توپیرونو او د دې په موضوعاتو باندې خبرې کوو چې هب څه شی دی او همداراز سویچ څه شی دی. سویچ په پښتو ژبه یې زه تاسو ته وایم. یو سویچ د شبکې یوه آله ده چې وسایل یا ډیوایسز د لاین سره نښلوي. نو په تېرو درسونو کې تاسو ته ما په دې باندې ډېرې انتهایي خبرې کړي دي. په سیسینې په فانډامنټل اساساتو کې نیټورکینګ ډیوایسز په لیکچر کې په دې هکله تاسې ته ډېرې خبرې کړي دي چې سویچ څه ډول وسیله ده. نو سویچ دی دا موږ سره داسې وسیله ده چې او ډیوایس په یو لوکل ایریا نیټورک کې څنګه کوي سره نښلوي او یوازې هغه وسیلې ته ډیټا لیږي چې سم میک ادرس یعنې پته ولري یا send data to only that right device using MAC address. صحیح ده. مطلب د میک ادرس په ترو باندې دا چې په دغه لین کې دغه ډیټا لیږدوي، نو دا د میک ادرس په ترو باندې څنګه کیږي؟ دغه ډیټا لیږدوي او کمیونیکیشن برابروي. او سویچ دی دا موږ سره د OSI ماډل دویمه طبقه یعنې ډیټا لینک لیر کې کار کوي. نو تاسو ته مخکې ما ویلي وو چې عموما په لین کې موږ سره کمیونیکیشن د تش په بیس باندې کیږي، د میک ادرس په تر باندې کیږي. نو موږ سره کله ګورئ یو لین دی یو وین دی. صحیح ده. د لین کې یا لوکل ایریا نیټورک کې چې دی موږ سره کمیونیکیشن چې کیږي، یو ډیوایس بل ډیوایس پیژني، هغه د میک ادرس په تر باندې پیژني. او په میک ادرس باندې مخکې تاسو ته خبرې کړي دي چې میک ادرس څه شی دی، د دې ریلیټډ او یو آی څه شی دی او په نورو اټریبیوټ یې مې تاسو په دې هکله خبرې کړي دي. خو په وین کې یا وایډ ایریا نیټورک کې چې هغې ځای کې هغه ځای کې چې هغې کې نیټورکس مختلف اوسي، په هغې ځای کې بیا موږ تاسې ډیوایسونه په څه باندې پیژنو، هغلته بیا ډیوایسونه په آی پي ادرس باندې یو له بل سره څنګه کېږي؟ کمیونیکیشن کوي. په دې هکله مې مخکې درسونو کې تاسو ته یو څه یادوري کړې ده. سویچ دی دا موږ سره یو انټلیجنټ ډیوایس دی. څنګه انټلیجنټ ډیوایس دی؟ سویچ یو هوښیار یا سمارټ ډیوایس دی ځکه چې د نښلول شوو وسایلو میک ادرس زده کوي او یوازې ټاکلي یا مقصد وسیلې ته معلومات استوي، نه ټولو وسایلو ته. اوس نو مین هدف موږ او ستاسې په سویچ کې همدا دی. صحیح ده. کوم یو هدف دی؟ سویچ دی دا موږ سره انټلیجنټ ډیوایس دی. څنګه انټلیجنټ ډیوایس دی؟ سویچ دی د نورو ډیوایسونو میک ادرس له ځان سره سیو کوي. صحیح ده. مطلب د پی سی 1 او پی سی 2 د نورو کمپیوټرز میک ادرس له ځان سره سیو کوي او د هماغه میک ادرس په ترو باندې ځان سره دغه پیکټ څنګه کې فارورډ کوي. په دې هکله مې مخکې تاسو ته یادونه کړې ده چې پیکټ فارورډینګ څنګه کیږي. صحیح ده. او په تېرو درسونو در سره تعقیب کړی. صحیح ده. نو سویچ چې دی د میک ادرس په ترو باندې کار کوي په لاین کې او دا د ډیوایسونو میک ادرس له ځان سره ثبت کوي په تیچ کې په کیم ټیبل کې یا میک ادرس ټیبل کې. نو د دې ریلیټډ کمانډونو په هکله مې مخکې یادونه کړې ده چې دا څنګه معلومولی شو چې یو سویچ یو بل ډیوایس میک ادرس له ځان سره وساتي یا یې ونه ساتي، یا څنګه کولی شو هغه اړوند میک ادرس لرې کړو د هغه میک ټیبل نه. صحیح ده. نو په دې کې مخکې په نیټورک فانډامنټل کې تاسو ته ډېر زیات غږېدلی یم. مالټیپل کولیژن ډوماینز. اوس په دې باندې غږېږو چې سویچ موږ سره یو مالټیپل کولیژن ډوماینز دی. څنګه مالټیپل کولیژن ډوماین؟
ملټیپل کلیژن ډومین دا ټول نښلول شوي وسایل کولی شي په یو وخت کې معلومات واستوي او ترلاسه کړي پرته له ټکر یا کولیژن څخه. کولیژن په خپله ټکر ته وایي. نو دلته سویچ ملټیپل کولیژن ډومینز نه مطلب دا دی چې سویچ کولی شي په یو وخت کې معلومات هم واستوي او هم یې راواستوي. چا خبره صحیح ده؟ مطلب دا چې سویچ هم کولی شي په یو وخت کې ډیټا سینډ کړي او هم یې ریسیو کړي بغیر له دې نه چې په لاره کې دغه ډیټا سره څنګه شي ټکراو رامنځته شي، په لاره کې دغه ډیټا څنګه شي ټکر وکړه. نو بغیر له دې نه چې دغه ډیټا ټکر وکړه نو سویچ کولی شي چې دغه ډیټا څنګه کړي ولیږي. نو دې ته ملټیپل کولیژن ډومینز وایي. ښه اوس لولو هب. هایبرید یونیورسل براډکاسټ دغه دا سټنډ دی صحیح ده. هایبرید یونیورسل براډکاسټ هب یو داسې ساده شبکایي اله ده یا د نیټورک اله ده چې څو وسایل په لین کې سره نښلوي او معلومات ټولو وسایلو ته استوي. ګورئ هلته موږ وویله په سویچ کې چې هغه چې دی معلومات وي معلومې وسیلې ته مطلب ډیټا وي معلومې وسیلې ته لیږدوي کوم چې هغې اړونده میک ادرس ورسره وي. خو هب څه هب یوه د نیټورک یو داسې اله ده چې معلومات ټولو وسایلو ته یو ځل استوي صحیح ده. او دا چې شکه د ویسای ماډل په فزیکي لیر یا لیر 1 کې کار کوي او میک ادرس نه کار نه اخلي. ځکه د مخکې مې تاسو د لومړۍ لیکنه کې مې تاسو ته یادوري وکړه چې دا چې د معلومات ټولو وسایلو ته استوي ځکه یې استوي چې دا میک ادرس نه پیژني. سویچ دا په خپله میک ادرس نه پیژني. نو کله چې دا میک ادرس نه پیژني نو په دې وخت کې دغه ډیټا چې دی دا ټول کنیکټډ ډیوایسز چې دغه هب سره دي هغوی ټولو ته دغه ډیټا څنګه کوي براډکاسټ کوي. او دا چې د نن انټیلیجنټ ډیوایس دی. څنګه نن انټیلیجنټ ډیوایس دا میک ادرس نه زده کوي مطلب دا اټ ډز ناٹ لرن ا میک ادرسز. میک ادرسونه دا لکه په سویچ کې میک ادرس ټیبل یا کم ټیبل دا نه لري پوه شو. دا میک ادرس ټیبل نه لري نو دا نشي کولی چې میک ادرس له ځان سره زده کوي صحیح ده. دا یوازې معلومات ټولو وسایلو ته براډکاسټ کوي یا سو اټ جسټ سینډ براډکاسټ ټو د آل ډیوایسز. نو په دې خاطر باندې چې دا میک ادرس یا میک ادرس ټیبل نه لري یا کم ټیبل نه لري صحیح ده. نو دا په دې خاطر باندې دغه خپل ډیټا چې دی د ټولو کنیکټډ ډیوایس ته څنګه کوي فارورډ کوي او دا نه پوهېږي چې کومه وسیله باید معلومات ترلاسه کړي. دا په دې باندې نه پوهېږي چې اوس دغه ډیټا چې ما ته سینډ شوه دا زه اوس چا ته فارورډ کړم صحیح ده. نو په دې خاطر باندې چې دا میک ادرس د نورو ډیوایسونو دا له ځان سره نه لري صحیح ده. نو ډایرکټ ټولو ته براډکاسټ میسج څنګه کوي دغه براډکاسټ دغه ډیټا ټولو ته بل چې دی دا سنګل کولیژن ډومین دی. څنګه سنګل کولیژن ډومین مطلب ټول نښلول شوي وسایل نشي کولی په یو وخت کې معلومات واستوي او ترلاسه یې کړي. مطلب هغه ټول ډیوایسونه چې له هب سره کنیکټ وي دوی نشي کولی د سویچ په شان باندې په سیم ټایم کې اټ ا ټایم یا په یو وخت کې څنګه کړي هم ډیټا سینډ کړي او هم ریسیو کړي. که چیرته یې سینډ کړي نو څه به پېښ شي؟ که چیرته یې سینډ کړي نو په دې په منځ کې به څه شي دغه ډیټا به یو له بل سره څنګه شي وجنګېږي. نو د دې ډیټا ترمنځ به خلاف یا کولیژن رامنځته شي او په پایله کې به زموږ او ستاسې ډیټا له منځه لاړه شي. نو په دې خاطر باندې اوس په ریل نیټورک لایف کې هب نه استعمالیږي. د هب په ځای اوس سویچ استعمالیږي. ښه دلته مې تاسو ته د هب او سویچ په توپیر باندې یو ډیاګرام اچولی د دې لپاره چې تاسې په همدغې تېرو موضوعاتو باندې پوه شئ. زه غواړم د پی سی 2 نه پی سی 1 پینګ کړم او د پینګ دغه میسج به څنګه کېږي د هب له لارې پی سی 2 ته څنګه پی سی 1 ته څنګه کېږي د پی سی 2 نه لیږل کېږي. نو کله چې دغه پینګ میسج ځي صحیح ده نو پینګ میسج چې ځي لومړی باید د پی سی 2 ته د دغه پینګ ریکویسټ د تګ لپاره باید د پی سی 1 ته د تګ لپاره له هب څخه تیر شي او هب ما تاسو ته ویل چې دا موږ سره نن انټیلیجنټ ډیوایس دی ټولو ته دا څنګه کې میسج څنګه کې فارورډ کوي. نو چې څنګه فارورډ کوي ګوره ښه دا پی سی 1 غواړي یو پینګ میسج ولیږي صحیح ده یو پینګ ریکویسټ ولیږي صحیح ده. کله چې هب له لاړ په لومړي ځل باندې خو سویچ هم براډکاسټ دغه میسج څنګه کې براډکاسټ کوي او هب هم براډکاسټ کوي. اوس دلته دغه پی سی 4 او پی سی 3 دلته دا نه قبلوي ځکه د دې مربوط دغه آی پی د دې مربوط نه ده صحیح ده.
خو دغه PC1 مربوطه ځکه موږ ریلیټډ پینګ 10.0.0.1 کړی دی. اوس دا PC1 بیا دغه میسیج څنګه کوي؟ PC1 نه دغه هب ته یو بیرته ریپلی راځي. کله چې دغه PC1 نه هب ته ریپلی راشي، اوس د هب موږ خو لږ زموږ ذهن داسې جوړ دی چې د هب باید اوس ټولو ته دغه براډکاسټ میسیج دغه میسیج ونه لیږي، براډکاسټ یې نه کړي، بیا د هماغه مربوطه کوم نه چې راغلی دی هغې ته یې ولېږي. خو نه، هب چې دی موږ سره نن انټلیجنټ ډیوایس دی. اوس دغه د PC2 میک ادرس لرن نه که صحیح ده، زده یې نه که صحیح ده، نو په دې خاطر باندې دا اوس وایي چې زه اوس دا چاته ولېږم. اوس ما ته معلومات نه کېږي چې زه دا په کوم پورټ باندې کوم چاته ولېږم، کوم میک ادرس ته یې ولېږم. نو په دې خاطر باندې دا څنګه کوي؟ دغه میسیج بیا بیرته براډکاسټ کوي. مطلب دا چې هب چې دی په هر وخت کې چې دی دغه هر وخت کې براډکاسټینګ کوي. ته چې کله ډیټا ورته ولېږي، دغه ډیټا ټولو ډیوایسز ته څنګه کوي؟ براډکاسټ کوي. او ټول ډیوایسونه د دې څخه څنګه کوي؟ متاثره کېږي او له دې څخه څنګه کېږي؟ په عذاب کېږي. په دې خاطر باندې هب څنګه کېږي؟ د اوس وخت کې نه استعمالیږي. او که چېرته همدغه PC2 نه زه غواړم PC1 ته میسیج ولېږم او دلته زه غواړم چې PC3 نه PC4 ته میسیج ولېږم، نو حتما دا چې د دې کې براډکاسټینګ ترسره کېږي که نه صحیح ده. نو دلته د دغې PC4 او PC1 د ډیټا څنګه کېږي؟ کولیژن یا ټکر رامنځته کېږي. خو اوس راځو سویچ له، او په سویچ کې همدغه موضوعات لولو. زه پینګ کوم 10.0.0.1 PC1 له PC2 نه پینګ کوم او غواړو چې سویچ کې دغه تیر موضوعات وڅېړو. ګورئ د دې ترڅنګ چې کوم اپریشن ترسره کېږي، ادرس ریزولوشن پروټوکول چې کوم ځای استعمالیږي، او همداراز نور اړونده معلومات، مطلب سویچ څنګه کولی شي دغه میک ادرس له ځان سره سیف کړي، په کوم پورټ باندې ان شي، کوم باندې مطلب د فریم فلډینګ ترسره شي. په دې هکله مې مخکې تاسو ته ډېره یادوري کړې ده، کولی شئ دې باندې تاسو بیا غور وکړئ او تېرې ویډیوګانې در سره وګورئ. صحیح ده؟ نو په دې خاطر باندې که په دې ځای کې زه دا تشریح کوم لږ ذره به وخت هم ونیسي، نو تاسو مهرباني وکړئ تېرې ویډیوګانې در سره تعقیب کړئ. صحیح ده؟ اوس د موږ غواړو د PC2 نه PC1 پینګ کړو. صحیح ده؟ کله چې زه دا پینګ کړم، نو دغه PC2 نه څنګه کېږي؟ دغه ریپلی میسیج زی، ریکویسټ زی، ریکویسټ میسیج صحیح ده، دغه پینګ ریکویسټ زی سویچ ته، او د سویچ نه وروسته ټولو ته براډکاسټ کېږي. نو سویچ چې تاسو ته معلومات کېږي، په تېرو درسونو مې تاسو ته ویلي دي چې په لومړي ځل سره څنګه کېږي؟ لومړي ځل سره دا براډکاسټینګ کوي. اوس د سویچ د PC2 میک ادرس له ځان سره سیف کړه. صحیح ده؟ ځان سره یې وساتل چې دا د PC2 میک ادرس دی. صحیح ده؟ اوس یې براډکاسټینګ وکړو، خو زمونږ کوم PC میک ادرس پکار دی؟ زمونږ د PC1 میک ادرس پکار دی، او د IP ادرس په تورې وپېژندل چې دغه دنده د کوم پروټوکول وه؟ ARP یا ادرس ریزولوشن پروټوکول. یادوري اړینه هم نه بولم، خو بیا هم ستاسو په ذهن کې باید ریفرش وسي که نه. نو PC1 چې دی اوس دغه ریکویسټ ترلاسه کړه، دا PC2 ورته ویل چې زما ستا میک ادرس پکار دی تر څو دواړه یو له بل سره کمیونیکیشن وکړو. صحیح ده؟ نو اوس دغه PC1 بیرته دغه ریکویسټ ورته وشو، بیرته ریپلی ورته ورکوي. صحیح ده؟ او سویچ کې تاسو ته ما وویله چې بیرته ریپلی میسیج یونیکاسټ وي. نو دوی PC1 او د PC2 میک ادرس سویچ وپېژانده، نو تاسو ولیدل چې څنګه کېږي؟ تاسو ولیدل چې دا د دوی ترمنځ څنګه کېږي؟ بس کمیونیکیشن اسټبلیش شو. اوس کولی شي دا یو له بل سره څنګه کېږي؟ ډیټا هم ولیږي او هم یې راولېږي. اوس دغه نور ډیوایسز لکه PC4 او PC3 ځان سره نه ډسټرب کړي، لکه څنګه چې هب ډسټرب کړه، ټولو ته دویم ځله هم براډکاسټ ولېږله. ښه، کوایز لسو. نن موږ ستاسو لیکچر لږ ذره لنډ دی ځکه چې انټروډکشن دی. کوایز لسو، او په کوایز کې موږ تاسې لومړی پوښتنه لولو. کوایز کوېشن نمبر 1: د OSI ماډل کومه لایه یا کوم لیر کې سویچ کار کوي؟ اول لیر 1، دویم لیر 2، دریم لیر 3 او څلورم لیر 4. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره هغه لیر 2 دی. ښه، کوایز کوېشن نمبر 2: کوم ډیوایس د وسایلو ترمنځ د شبکې ټرافیک په ښه ډول کنټرولوي؟ سویچ که هب؟ اول سویچ، دویم هب، دریم بوت آر ایکوال افیشنٹ، دواړه ګټور دي.
او دریم neither is efficient یو هم ګټور نه دی. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره هغه دی سویچ. کوېشن نمبر 3 د شبکې په سیستم کې د هب رول څه دی؟ اول routes ډیټا لیک دی. دویم extends range. دریم sends to all. څلورم filter data. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره sends to all مطلب براډکاسټینګ کوي. صحیح ده. کوېشن نمبر 4 د سویچ په اړه کومه جمله سمه ده؟ اول works at layer 1. دویم reduce traffic. دریم only for wireless. څلورم causes collisions. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره reduces traffic. د سویچ په اړه دغه جمله سمه ده. ښه سویچ مؤثر دی او که هب؟ نو اول ځواب موږ سره سویچ دی. دویم ځواب موږ سره هب دی. دریم بوت دی او څلورم نن دی. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره هغه سویچ دی. مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. زموږ ستاسې د سیسینې د سویچینګ لومړی لیکچر و لږ زره لنډ و. نو په دې خاطر باندې چې را سره بور نه اوسئ. راتلونکي لیکچر کې موږ تاسو په ویلینس باندې غږیږو. ډېره مهمه موضوع ده. نو کوشش وکړئ چې زموږ ستا دغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې پرېږدئ او همداراز ویډیو له اړوند ملګرو سره شیر کړئ تر څو خبر اوسئ چې په ټیک جین یوټیوب چینل باندې په پښتو ژبه باندې د سیسینې مکمله برنامه پیل شوې ده. کولی شي له دې څخه استفاده وکړي. نو زموږ هدف همدا دی چې د پښتون ولس لپاره کار وکړو، په ټکنالوژۍ کې د هغوی لپاره خدمات وړاندې کړو. نو ستاسو هم د مسؤلیت دی چې دغه ویډیوز او همداراز دغه د یوټیوب چینل لینک او یا هم دغه ویډیوز له هغوی سره شیر کړئ چې هغوی هم ترې مستفید شي. مننه، ښاد اوسئ، الله حافظ.